وخت ډېر دی ستاسو د پریکټس وخت به ډېر وګورئ شابس فارمولا مې نوخ تاسو ویلې وه نه فارمولا مې نو ما تاسو ته ویلې وه که نه ویلې خو د دې ځای موږ شروع کړی ما درته وویل چې ټول فارمولې دي دا اول دی زموږ سره اټو سم خو تاسو سم ټول پېژنئ چې دا موږ سره یو معلومات مثلا جمع کوي د مثال په طور دلته راځو موږ لیکو ګورئ زموږ سره سم خو څه کار کوي چې یو معلومات سره جمع کوي د مثال په طور زه راځم دلته یو شیټ به راواخلم که چیرې لیکلی پروت و دې ځای کې په ریسنټ فایل کې نسته دلته به راسه یو دانه به جوړ کړو مثلا پوسټ سیلري مثلا دا زموږ سره څه شی دی سیلري ده اوس موږ غواړو چې دا سره جمع کړو جمع به څنګه کوي دې ځای کې ودرېږي په څو طریقو تاسو کولی شئ د کیبورډ د لارې مساوي اس یو ام قوس شروع ساحه انتخابوو اوکې او بیا راځو د دې ځای چش کوو دا سم باندې کلیک کوو او بیا انټر بټن و بس ډایرکټ موږ ته جواب صحیح ده بل څه شی دی بل فنکشن دی بل موږ سره ایوریج لکه دا اوس د دې اوسط تاسو بس صحیح ده کلیک به کوئ دا ساحه به انتخاب کوئ انټر دا څه شی دی د دې ایوریج دی او بل د زموږ سره کاونټ نمبر ګورئ دلته دوه کاونټه موږ لرو یو کاونټ څه شی دی ای دی او بل کاونټ نمبر دی دا کاونټ ای چې دی دا خط حسابوي لکه د مثال په توګه تاسو لیکئ دلته تاسو لیکئ چې ټیچر انجینر ډرایور فارمر کلینر ټیچر انجینر ټیچر داسې اوس تاسو غواړئ چې دا حساب کړئ چې څو ټیچران شته تاسو دې ځای کې لیکئ چې ټوټل ټیچرز او نور هم داسې ولیکئ ورکر ورڅه دلته موږ لیکو مساوي کاونټ ای دا مکمل موږ ته حسابي که ټیچر وي که انجینر وي ټول حسابي کلیک به کوئ دا به انتخاب کوئ انټر به نه نفره دي ټول نو که ته دلته راځي استعمالوي چې خالي کاونټ قوس دا د نمبر دپاره استعمالیږي یاد ساتئ ښه دا تاسو ته راوباسي نه چې دونه کېږي که تاسو اوس د دې په ریفرنس کې څه شی ورکوئ نمبر ورکوئ سیلري بیا تاسو ته حسابي د کاونټ ای او کاونټ نمبر ترمنځ فرق وپېژنئ د څه شي خو د حساب دپاره هغه چې یو کاونټ ای چې دی خط چې هغه حسابي چې دونه نماینده د هغه دپاره هم استعمالولی شو د نمبر دپاره هم استعمالولی شو خو هغه کاونټ چې خالي کاونټ دی هغه دا نشي حسابولی دا نه درته پوه سولاست باندې باندې او بل دی میکس میکس څه شي غټ عدد موږ ته ښیي څه شي میکس غټ عدد مثلا په دې دلته تاسو عددونه لیکلي دی او دلته زه راځم دلته لیکم چې دوه تر ټولو کوچنی دی مساوي میکس قوس دا ټول انتخاب کړه په دې کې تا ته غټ عدد راوباسي وایي کوم عدد غټ دی نو که تاسو په دې کې تغییر راولئ چې هر عدد زیاتېږي هغه خپله دی دلته ښیي تغییر په دې کې اتومات هم راځي لکه زه دلته راځم لیکم چې دلته ما سره نظره دی نو دی ما ته کوم ښیي که هغه زه ډیلیټوم بیا بل عدد راته ښیي او مین کوچنی عدد زه ورته وایم چې میکس مین څه شي به ولیکم مساوي مین قوس ټول انتخابو انټر کوو بیا موږ ته کوچنی عدد که دلته زه یو ولیکم بیا به ما یوازې ما ته کوم عدد ښیي یو ځکه یو وایي تر ټولو کوچنی دی بل موږ سره په دې کې هم هغه شته مین مکس خو پوه سولاست دی باندې انشاءالله مشکل خو به نه وي په دې ښه دا ختم شو اوس راځو بل موږ سره ریسنټلی یوز لکه میډ ټریم لیفټ ریفټ او بل موږ سره دی داسې مختلف کمانډ فنکشن دي کې موجود دي اوس په ایوریج هم تاسو پوه سوئ یاست په اف اینډ هم پوه سوئ یاست په هایپرلینک باندې نه یاست پوه سوئ صحیح ده او هایپرلینک دلته به جلا
مثلا فعل سره ارتباط میډ څه کار کوي دا ټول د ټیکس فنکشن دي کوم فنکشن دي شابس تاسو چې کله ټیکس ته راسل ته دا ټول موجود دي لکه میډ او لیفت رائټ ټریم دا موجود دي کنه دي اپر کیس او ټي او ټیکس دا ټول دي ځکه موجود دي بل مر سره اف لاجیکل فنکشن دي بل مر سره فاینانشل فنکشن دي او دا هر یو فنکشن ګوري دا چې دی د څه لپاره استعمالیږي پرین فاینانشل او بل مر سره چې شي دي ریسنټلی یوز چې تاسو روزمره استعمالوي دا فنکشن دا فنکشنونه دي او بل مر سره چې شي دي اف لاجیکل فنکشن دي چې دا ټرو فالس که یو کار وسی چې ویل کی کنه وسی چې ویل کی صحیح ده او ټیکس فنکشن دي مر سره ډیټ ان ټایم فنکشن دي دا ټول موجود دي اوس راځو موږ ټیکس فنکشن شروع کوو چې شروع کوو ټیکس فنکشن په ټیکس فنکشن کې څه شي دي اول د مر سره کریکټر بل د مر سره کلین بل د مر سره کوډ بل د مر سره کنکټینیټ کریکټر دی نه کریکټر څه کار کوي کریکټر دا کار کوي چې مساوي کریکټر کاوس نمبر ورته ورکړه مثلا ستاسو سره ا کار نه کوي په کمپیوټر کې ا بیخي کار نه کوي نو تاسو ا څنګه پیدا کوئ 15 شپته چې دی د ا کریکټر دی مثلا زه ورته چې دا 15 شپته کریکټر راته وشه کریکټر چې دی حرف ته وایي انټر بکی ماته وای دا چې دی نو که تاسو ګورئ زه بله طریقه د دې استعمال کوم زه راځم دلته 15 شپته لیکم صحیح ده او دا ټول داسې شیش کومه دا بدل در واخم د 15 شپته مې دې ځای کې ولیکل دا مې ټول داسې شیش کړه ډریک مې کړه داسې ډریک کوم زه اوس دلته کنټرول به ورسره ونیسي چې 1 by 1 راسي زه اوس راځم دلته لیکم مساوي چې مثلا دا ای بی سی داسې مکمل راسي نه ای بی سی وړي کریکټر کاوس دا نمبر ورته انتخاب کوم دا به انټر کوم و چې زل درازم ډبل کلیک کوم داسې ماته به اتوماتیکلی راځي لکه ا بی سی ډي ای اوس ولاس باندې دا د څه کارو کریکټر بل موږ سره څه شی و ټیکس فنکشن کې بل د موږ سره کلین څه کار کوي زرا نو یو عادت می څه شی ورکه مثلا دلته می یو کالر ورته ورکه مثلا کالر او دته می کمنټ هم ورکه د مثال پتا زه ورته چې دا आवाज ما د خالی خاطر راکه کلین کاوس کم ټیکس دا ټیکس ارڅه وزن ختم کی مطلب نارمل ټیکس اوس ولاس پته باندې ډیلیټ بل مر سره په فارمولا کې په ټیکس فنکشن کې بل مر سره فنکشن دی کوډ ته چیرته شي کوډ شي د مثال په تور سره ازن ته لیکم مساوي کوډ کاوس دا کم یو د دې کوډ راته وشه چې ما ته ودا نه لکه مثلا ما ا لیکل ده نه ضرورت هم د دې کوډ راته وشه مساوي څه شي دی کوډ کاوس دا کم د ا دا د دې کوډ صحیح ده او بل مر سره څه موجود دي شاباس بل دې مر سره کنکټینیټ څه کار کوي یو چا لیکلی دی دلته تاسو ته وایي مثلا په دې نومان کې دا یو نیم دی او دلته به زه راسم یو بل کالم به را انزرټ کړم دلته به څه راواخمه انزرټ یو بل کالم به را انزرټ کړم دلته به ورته واخمه چې لاست نیم دلته فرست نیم او دا لاست نیم شو تا ته څوک وایي چې دا په کار دي دلته دواړه ماته وشي دواړه دلته یو ځای هلته زه جدا لیکم دا دواړه سره یو ځای کې نه پوسیبل ګورئ چې زه هلته نوم او تخلص لیکم ماته دلته دواړه راته راکړي دلته په یو کې راته راکړي مثلا زه په دې ځای کې درېږم دلته درېږم دلته ورته ولیکئ مساوي کنکټینیټ کاوس دا عدد کاما دا انټر وکړو اوس زه راځم دلته لیکم چې احمد څه شی دی احمدي نو ماته به اتوماتیک دواړه په یو سیل کې رااله که نه رااله دواړه ماته یو ځای صحیح ده چې تاسو عددونه مثلا تاسو ته پوښتنه کېږي مثلا چې دا نومان چې زه دلته لیکم یا بل کوم داسې څه شوي زه یو ځای لیکم او هغه په یو بل سیل کې ماته دواړه یو ځای راسي یا ما جدا لیکل دي غواړم په یو سیل کې یو ځای راسي نو بیا موږ څه استعمالوو کنکټینیټ استعمالوو بل فارمولا ته راسي بل موږ سره کوم کمانډ موجود دی ډالر څه کار کوي ګورئ دا زموږ سره سیلري ده که نه ده تاسو ته څوک وایي چې دا په چیش باندې واړوه په ډالر باندې واړوه شاباس نو تاسو به څه شي کوئ
دې ځای کې به راسه وبلیکې زه ورته ولیکم چې کنورټ دلته ورته ولیکم مساوي ډالر کاوس کوم نمبر دا نمبر انټر کا اتوماتیکلی به ډالر اوس خلاص باندې مشکل خو نه پکښه او بل موږ راځو بل موږ سره چې شی دی exact موږ ته true false شي لکه زه راځم دلته ورته وایم چې احمد و زه راځم دلته لیکم مساوي exact قوس دا ټکس کاما دا ټکس ایا دا سره مساوي دي که نه دي true او که زه دا یو نوم چینج کوم یو څه پکې اضافه کوم بیا ماته څه وایي فالس خو دغه چې تاسو دغه فنکشن په اف کې استعمال کړئ اف سټیټمنټ کې بیا ډېر ښه صحیح رزلټ تاسو درکوي درته استعمال کوم اف سټیټمنټ کې د اف سره ګورئ زه راځم دلته ورته وایم چې لکه تاسو ته څه شی لیکلی وي څه شی مثال درکړم لکه تاسو ته پاسورډ لیکلی وي چې یار نیو پاسورډ بیا کنفارم نیو پاسورډ زه ورته ورکړم نیو او کنفارم دلته به ورته وایم چې ریزلټ راته راکړه څه راته راکړه دلته ماته ریزلټ راکړه ریزلټ دلته ورته ولیکم مساوي اف کاوس exact cows دا ټکس کاما دا ټکس او که نه وځي ماته ادروایز څه ووایه که دا مساوي سره نو ماته څه ووایه sorry your password is wrong quotation comma otherwise سره ته وکړه correct your password وګورئ دا ټول کوس باندې انټر وکړو اوس ماته څه وایي ګور احمد اوس رنګ دی دا میسج موږ برعکس ورکړی دی دا میسج دلته څه شی ورته ورکړو دلته ورته ورکړو your password is correct صحیح دی نه correct او که نه یي بیا دلته ماته څه وایه sorry wrong your password انټر وکړئ اوس ماته څه وایي احمد یې صحیح دی نه او که زه دلته غلط څه ورته ولیکم مثلا زه ورته وایم احمد دی دا احمدي دی یا بل څه دی ماته څه وایي نو دا موږ د اف سټیټمنټ سره تاسو چې فنکشن استعمالوي هغه صحیح ریزلټ نه درکوي او تاسو ته ډېر خلک وایي مساوي دا د دې سره مساوي وي کاما دا ټیچر بل ټیچر کم دی ټرو د ټرو د فال څه مطلب دی هیڅ معنا نه لري نو موږ بیا د اف سټیټمنټ سره چې استعمال کوو بیا موږ ته صحیح ریزلټ راکوي اوس خلاص او بل موږ سره کوم فنکشن دی فایند کلیک بکې دلته زه ورته لیکم چې څوک دی مثلا ام راته پیدا کا په چیش کې په ولی محمد کې محمد څلور کرکټر ورته ورکړي وای څوم نمبر دغه دی محمد دی تاسو حساب وکړئ د ولی څخه د ډبلیو څخه پنځم نمبر وای چې شي دی اوکې پنځم نمبر ام دی اوکې او بل موږ سره چې دی لیفت رائټ لاور اپر درته وایم نور کوم بس